د سنت نبوی نه اثبات د دعاو. مبحث ثالثه د یو شوبه کوي دا روایت چې تاسو پیش کړل، بعضو کې اجتماع ته اشاره و، بعض خو اجتماع نه و، ځان ته خو موږ منو. خدای ما سي دروغ وای چې ځان ته منلې کولې به کنه کوي خو نه اسی منی، ځان ته هم نه کوي. ډیر کبرجن قوم دی. نو دریم مبحث دی په دعا او تقریر د دعا کې ثلاثنا چې درې دعاګانې دریم مبحث دی په دعا به هيئت الاجتماع کې، دعا به هيئت الاجتماع. مجمع الزوائد لسم جل یوصل او ایم صفحه. دعا به هيئت الاجتماع استدلال تاسو د قران کریم نه هم کولای شي. قران کریم کې به تاسو تفسیر قرطبی اتم جلد 240 صفحه، اتم جلد 240 صفحه دا ای کریمه دی، تاسو دې ته متوجی شئ. دا اتاتیم نمبر آیت دے د سورۃ یونس. قال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. دلته دا راځي قال موسى ربنا، نو دا دعا چا کړی دا؟ موسی علیہ السلام کړی دا. ورپسې راځي دویم آیت کې، آیت نمبر 9 اتیا کې قال قد اجيبت دعوتكما. رب کریم وته فرمایي پتا کې قبول کړي ش دعوتكما، دعا تاسو دواړو، اے موسی علیہ السلام، هارون علیہ السلام. اعتراض انتراش چې مخ کی آیت کې راځي قال موسی ربنا، نو دعا خو موسی علیہ السلام کړی دا نه هارون علیہ السلام. څنګه رستو آیت کې راځي چې اجیبت دعوتکما، دعا خو یو کړی، دواړو خو نه دا کړی. دا اعتراض. جواب علامہ قرطبی ورکه داب العالی قول پیش کړي دعا موسی وامن هارون فسمى هارون وقد امن على الدعاء داعينا والتامين على الدعاء يقول آمين فقولك آمين دعاء اے رب استجب لي. وې دواړو ته نسبت ځکه وشو چې موسی علیہ السلام دعا کوله، هارون علیہ السلام په امین وي. دا اجتماعي دعا ده، ځکه ورته وی اجیبت دعوتکما. دو سو څلوېښت صفحه ده، اتم جلد. د آیت دغه ځینه به استدلال د دعا به هيئت الاجتماع کوي. دویم دعا به هيئت الاجتماع لسم جلد مجمع الزوائد یوصل صفحه. ګوره دا داسې عمومات دي چې دی عموماتو نه یو جزیه موتل نه ده، او چې وتی وي هغه به بل حدیث کې استثناء به خي. حبیب بن مسلمة الفهری رضی اللہ عنہ روایت دی قال للناس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن سائرهما. لا يجتمع ملأ يودل بارا غندنش فيدعو بعضهم چې پس بعضی دعا غواړي ويؤمن سائرهم باقی خلق پہ آمین وائی الا اجابهم الله مگر باری تعالی بھئی قبل یم. گورا عام وی لا یجتمع ملا یو اڈل برا غنڈ نشی فیدعو بعضهم ویؤمن سائرهم. نو ربی کریم بھئی دا دعا قبول کی او وی دا رواہ التبرانی، دا روایت دا تبرانی دے. د دې عام نه چې وسو سړی وای چې د جنازې او د سنتو پسې نه قبلې د استثناء پیش کړي. استثناء به پیش کړي د یو حدیث
چې لا یجتمع ملأ فیدعو بعضهم من سائرهم الا اجابهم الله الا فی الوقتين. دا استثناء بدا خی. دارنګ حلیۃ الاولیاء دریم جلد 286 صفحه. دا مخ کې چې کوم روایت ما پیش کا دا روایت حاکم مستدرک کرا خسته دریم جلد 390 صفحه باندې. حاکم مستدرک دریم جلد 390 صفحه او معجم کبیر د طبرانی را خسته سلورم جلد 28 صفحه. دویم د اجتماعی دعا لپاره دلیل حلیۃ الاولیاء دریم جلد 286 صفحه. انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی دے. ګور دام یو عام لفظ دی. مجتمع ثلاثه قط بدعوتنا یو درې ځوانان په دعا راغون نشي الا كان حقا على الله الله ترد ايديهما مگر حق تفضل په باری تعالی دا دې چې لاسونه به تشن پرېګ دې قبلې به دعا درې براغون نشي مگر دعا به قبلې. دا کړیو کینه دا کړی دا تاسو شوبه مخ کې ماده فکړی دا چې فعل واضح دلیل نه دی، اقوال د فعل نه قوي دلیل دی. وجدارا دا قول رسول په فعل الرسول ولی ترجیح لري. علت د ترجیح څه شی دی؟ ځکه فعل امکان د خصوصیت بذات المصطفى لري او قول فتوا قانون للامت وی، قانون للامت وی. رسول الله چې قول پیش کړي دا امت ته قانون پیش کړي. رسول الله مبارک چې فعل کوي امکان د تخصیص پکې شته چې دا د پوری خاص وي، نو ځکه قول لره ترجیح ده په فعل باندې. دا اقوا دلونه قول او دا عامه فتوا کړي مجتمع ثلاثه قط بدعوه الا كان حقا على الله الله ترد ايديهم. دا چې کوم حواله ورکوم ګوردا حلیۃ الاولیاء المتوفی سنه 413 کې وفات ته دا خپل هر سند حدیث په سند رسي. حدثنا سليمان ابن احمد قال حدثنا المقداد ابن داود قال حدثنا حبيب كاتب مالك قال حدثنا هشام ابن سعد قال حدثنا زيد بن اسلم عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمع ثلاثه قط. دی خواران خو چې د پنجابي کتابونه پیش کیو فلانی سے ویلو فلانی سے بھی فلانه سے پریدا دلیل دیدار چې کتاب الله اور سنت رسول فلانه سے بهمو پیش کا. کله انډیا والا پیش کی، کله پنجاب والا پیش کی، کله بلوچنه دائمه پیش کی، کله بس پیش کی. حدیث پیش کا پدی باندې ما عام قول پیش کا مجتمع ثلاثه قط او خدای دعا قبلی الا فی الوقتین استثناء به منتخای چې د دوه وخت نه قبلی. دریم کتاب الدعاء لتبرانی دریم جلد 828 صفحه. تاسو ګورئ دی کې بالفعل به الاجتماع دعا کې رسول الله مبارک شرکت کې هغه اقوال او دا فعلی روایت ده. رقم د حدیث 206 انس ابن مالک رضی اللہ عنہ راوی ده. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرمائی خرجت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم من البيت الى المسجد محبوب سرا د کورنا د جمعات په اړه وروتما وقوم في المسجد رافعي ايديهما يدعون الله عز وجل. په مسجد کې یو قوم ناستو لاسونه د ټول اوچتو د رب کریم نه دعا غوښتا. په مسجد کې رفع د ایدیو شوی دا یو ډله ناسته دعا کوي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ترى ما ارى بيدي القوم. اے انس سبا اغه نور او رحمت چې دغه قوم په لاسونو کې وریږي خکاری درتا. فقلت ما ترى في ايديهم ما ورته فرمایل محبوب تاسو څه ګورئ په لاسونو دوی کې. فقال نورنا لاسونو کې نور وریږي.
قلت ادعو الله ان يريني، ما ورته فرمایل محبوب ما تم دعا غواړی چې دغه نور ما تم رب کریم وخای، ما تم د سترګو کشف ملاو شي. قال فدعا، محبوب دعا وکړه، فرأيته، انس رضی الله عنه فرمایي هغه د نور باران چې د مجتمعين علی الدعاء پلاسونو باران د نورو ما موکتا. فقال یا انس استعجل بنا، را منډی کارا جلتی کا، حتا نشرک القوم، چې مونږم دې دعا والا سره شریک شو. فاسرات ما نبی الله صلی الله علیه وسلم فرفعنا ایدینا، مونږم را منډی کړی، مونږم لاسونه اوچت کړل. دا دعا به الاجتماع او داغي ترغیب پاغي د رحمت باران او د نبی اسلام بالفعل شرکت ده پاغي کې. تفسیری کبیر سلورم جل یو سلویوش پہ صفحہ کی ذکر کئی قبول الدعاء عند الاجتماع اکمل، قبول الدعاء عند الاجتماع اکمل، کم ذکی چی اجتماعی نو دعا پا که حق قبلیگی. دارنگی تفسیری کبیر تمجل یو سلور درشم صفحہ کی دا ذکر کوي چې دا حدیثو کې راځي چې انه دعا چې رسول الله دعا کوله ولې صحابه نه کوله، نو هغه وی فالاقرب انه دعا وتضرع على ما روي والقوم كانوا يؤمنون على دعائه تابعين له في الدعاء في انفسهم فنقل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لانه رفع بذلك الدعاء صوته. پیدا دعا نبی علیہ السلام بکوله، صحابه کرام وبامین ور باندې وی دعا په جمع کې دا، خو چون کې د رسول الله دعا بخکارا واغره نقل شو او صحابه او د امین امین په پټو نو ذکر روایتو کې داغي کثرت سره ذکر نشته. دا ثالث مبحث په دعا اجتماعی کې. رابع مبحث یو سړی به وی دعا به مومنمو بعد الفراغ به مومنم، خدا تسلیسی د کم زینه ده چې درې ځلې کوي، یره دا درې ځل دعا خو د پنځپيري د پاره مرګ دی، مرګ چې جمعه تراشي درې ځل دعا دی وکړه مری پاک. لکه جمعه کې شیطان تنګيږي، ته مسلمان مت تنګيږي کین اور کې. د ازما طالبان دنه چې ډیر دي دا ډیر ښه خلک راغلي دي، یو پکې د ناستو کسانو کې بیکاره سړی نشته. نور کله به مناظره کورسه دا مخنث ناولیم پکې راس بو دا ماته به انعکاس کیږي چې ما به ته داسې وکړه مرداری به ټوله ما ته انعکاس لبه مې وته تنگ شو، مې جوز خو کوته کیو پکې دما ما مالک رحمت الله علیه و معتزلی درس کې نه پرې خودو زمون خپل اختیار دې ستې پرې نو دا ځل خدي دا مرداران نشته پکې. دنه طالبانم خلک راغلي دي ډېر، خو یو دار چې سنتو پس دعا کې لټان دي تختی دا چې لک شروع کینو خدا او یو مرض پکې بلم شته دی. بل مرض دار چې ما خوستان هر یو بیل بیل پکې ته پراته نو د شپې 15 پکې سٹارټ کړي نو بیل خو ما پسې دی چې دا لک درې او څلور جمع کېده یو پکې ته کنه نو ما سبې کومک کوله دا خو ډېر پکې دی جمعات ته کنه بیګا زنا وخت کې یو بجلا سي 12:30 بجې مطالعه نه فارغ شوم، کمرې نه وروته منو شمار میکړه پشمار درش پکې سٹارټو ا طالبان بیا دیر سی ابو سوی نو دا یو نیم سړی ځان ته پکې لګول دلته دا بیل په ما باندې دی غا دې مېش کې بیل 1000 روپۍ راغلي 13 مېش کې 1900 روپۍ بیل راغلي او دا تاسو چې بیا شل ورځې بعد ما نه زینو ان شاء الله 15 بیل بم جوړ کړي خیر ګرمي د خپل دغه کوي خو مطلب مدار چې لګ احتیاط خره داسې درې سلور مرګري دا مینس کې سلور پکې چې دی د غزا یخم دی خو اتلس کسانو ته زیږي ډنډې درې پکې می د برابر کړه هغه برا 15 تا ته یو پکې ته چې سملې زم یخ دی د شپې یو تاسو بم خې یو مونږ بم د بیل نخلاص یو هم تاسو ګټه د زمونږ ګټه ده.
نو څلورم مبحث ده په تقریر د دعا کې او په استحباب د تقریر کې چې دعا درې ځل مستحب ده. مجمع الزوائد لسم جل 151 صفحه. باب لگئی خام باب اعادت الدعاء د دعا مکرر ول. عن عبد الله يعني ابن مسعود قال كان اصحاب احب الدعاء الى رسول الله ان يدعوا ثلاثنا. غور دعا محبوب تا، گران دعا محبوب تا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا. فخ دعا داوا چې ان يدعوا ثلاثنا چې درې دعاګانې وشي. یو سړی بوئی رفع د ایدیو خو پکې را نغله، رفع د ایدیو بم خیمه. خو تاسو دا یاد کئ چې کله راله ایدعوا، دا یدعوا مضارع صيغه ده، مبدأ دعا ده او صدق د مشتقی تقاضا ده مبدأ کئ. نو مبدأ دعا ده، یدعو معنا ایدعوا الدعاء ثلاثن چې درې دعاګانې کئ. دغه دعا ده پاره په شریعت کې یو هيئت ثابت ده. لکه ته د سبعی سنت سنه ثابت ہے. بخاری شریف کے راضی ابن عباس سے فرمائی میمونی بی بی کرم شپوا نبی علیہ السلام پاس دو رکعتین یوکل پاس دو رکعتین اخر کې وای فصلى رکعتي الفجر، صلى رکعتي الفجر. پدې کې دا پکې کوم حدیث کې شته چې الله اکبر هم پکې ویلې دی او قرات هم کړی دی او الحمد هم ویلې دی او رکوع هم کړی دی او سجده هم کړی دی. د چیلنج په طریقه کې وایم پر رکعت الفجر کې به تفصیل د دې سو کو نه خای. خودم رااله چې صلی رکعتین، دو رکعات وکړو. اوس د دې صلات د رکعتین او شکل او هيئت او صورت مونږ ته نور حدیث خودلې کنه چې خودلې دې چې رکعتین رااله نو مونږ قیاس کو پاغه باندې چې تکبیر بم شوی، ثنا به ویلی، فاتحه به ویلی، قرات به کړی، رکوع به شوی، سجده به شوی، تشهود به شوی، سلام به. دا حدیثو کې تفصیل نه وی، دا د دې صورت او د هيئت نه پته لګيږي. نو موږ تاسو په حدیثو کې هيئت د دعا یاد کو چې دا دعا څه شي ته وي، دعا څه هيئت لري. به چې په یو ذکر رااله چې دعا ندی پکې راغلي چې رفع یدایه، خپل دغه ثابتېږي چې رفع د یدی وراله پکې. هيئت د دعا موږ تاسو ته ابو داود شریف اول جلد 214 صفحه کې د دعا هيئت خوده لري. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه موږ ته دعا خي چې دعا څه شی ده، څه صورت ده د دعا. ابو داود دلته زخري دلته پرې 214 صفحه. عن ابن عباس قال المسألة ان ترفع يديك حذو منكبيك. سوال او دعا دی ته وی چې لاسونه د وګو په اندازه اوچت کی. دا عند الصدر زیات نه زیات د وګو په اندازه باندې دعا کې به د دین نه اوچته. عند الصدر کا استطعام المسكين حدیثو کې راځي. سړی چې غریب د چانه روټي غواړي څه شکل اختیار کړي، دغه شکل دا د مسألت او د دعا صورت ته. ان ترفع يديك حذو منكبيك او نحوهما يعني قريبا منهما. عند الصدر شو استغفار چاته وي ان تشير باصبع واحده، ابتهال چاته وي مبالغه فی الدعاء. ان تمد يديك جميعا، چلاسونه ټول د سیوک د کړي رس دې ته ابتهال وي. او مسأله دعاء ترفع يديك حذو منكبيك یا قریب د دې چې عند الصدر ده. دا د دعا صورت شو. مونږ ته عبد الله ابن عباس رضی الله عنه او خو دا دارنګي
مصنف عبدالرزاق دویم جلد 150 صفحه. رقم د حدیث 3240. عبدالرزاق عن ابن عيينة عن عباس بن عبد الله بن معبد عن إكرمة قال قال ابن عباس الابتحال هكذا. ګوره ابن عباس سے شاگردانو ته ابتحال خي الابتحال هكذا وبسط يديه وظهورهما الى وجهه. بعض خلک ابتحال دي ته وی چې لاسونه د سیونیس دي ته ابتحال وي. ابن عباس سے عمل خي الابتحال هكذا لا سی وګدکړه شاگرد خلکو ته وی بسط يديه وظهورهما الى وجهه. ظهور الى وجه دا طریقه شو. داس ظهور دادي بوتون دادي. والدعاء هكذا ورفع يديه حتى لحيته او شاگردانو ته دعا د سدا لا سونه د سکړه شاگرد دی وی رفع يديه حتى لحيته ګری ته هغه خلکو غټي ګری ما ګیره وړه ده کنه دا خو بيخي اوچت او دا چا چې ګیره غټه مګه عند الصدر جوړیږي یا حذو المنکبین جوړیږي. نو ګوره دې حدیث کې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه مونږ او تاسو ته د دعا صورت خو ده چې دعا څه شي ده. دې حدیث کې فعلی خو ده روایت د ابو داود کې قولن خو ده. دغه روایت چې د دعا صورت دا شی ده مسند الصحابه ذکر کړی دی په دریم جلد 108 صفحه کې. دعوات الکبیر د بهقی ذکر کړی دی اول جلد 204 صفحه کې. نو دا شوبه مکه هغه حدیث کراله چې حق الدعاء الى النبي صلی الله علیه وسلم ايدعو ثلاثنا دا چې د دعاو کې درې کرته. اوس دا مو چې ته خرافه دی ورانه غلا ايدعو الدعاء د دعاو کې دعا صورت څه شه ده ان ترفع يديك حذو منكبيك. عرفا او شرعا دغه دعا ده. ګوره چې زل تدریه دعاګانې وکم او تبل چاته وای چې مولوی صاحب سره میمنځو کو درې دعا وکړي تاغه سړی ته مو وایا چې تشهود باندې ناستو لاسونه سینې په اندازه نیولې او په مخې بیا راخکلیو دا مو وایا اصله په دې پویږي کنه چې دا عمل نه وی کړی ور سره. ځکه صورت د دعا دغه دی چې ته وای دعا وکړه نو خلک پویږي چې لاس هم اوچت شوی په تشهود پکې ناستم شوی دا سینې په اندازه اوچت نیول شوی په مخ راخکل شوی دعا وای دیتا. زمینی دا یو مسله دلته یاد کې تاسو طالبانو غوګونو تم چاره سوالې دا د اړ خبره علت باندې ځان خبره وای. جامد مقلدین ما جوړو یا حاشیه کې خبره ولې د دین ته جوړ کې لګ علت لټوي. یو اصول تاسو تقبح لذاته لغیره خای حسن لذاته لغیره خای. یو شی دی وکړو چې چا ورته ناجیز وي دی معلوماتو کا چې دی کې کم قباحت ده للغیر ده کذاتی ده کذاتی قباحت او کراهت تحریمی وی ګورزان ته ساته او کچرته للغیر کراهتو نو دا قباحت لقبیح لغیره چې کم دی هغه غیر چې د کم وجنه مکروه شوی هغه غیر سیز ته نفي کا شیبر ته پاک پاتې کیږي شیبر ته جایز پاتې کیږي. نو تاسو ته وګونو طالبانو ته خبر رسیدلی دا او په مطلب ځان نه پوي. یو طالب وي دسترخوان باندې چې روټي اوخري دعا چې کې لاس بنو چته بل وی اوچته بھائی. یو وی اذان کې چې دعا کیږي نو لاس بنو اوچته بل وی اوچته بھائی. دا یو لانجه جوړه ده طالبانو وګونو تم رسیدلی دا مولیانو کې دا لانجه جوړه ده. نو ځان پوي کا پدې چې یو دعا ده یو ثنا ده. هيئت د ثنا چې کم ده رفع د ایدیو نه لري. شریعت کې د ثنا سره د لاس اوچتول نه دی راغلي. صورت د ثنا عاجزی ده یا په نامه لاس کې خودل دي او یا هم د زوړن نیول دي عادي حالاتو سره ثنا ویل دي. یو حدیث کې هم د ثنا سره رفع د ایدیو نه ثابته. لہذا رفع د ایدیو په ثنااتو کې خلاف شرع دي بدعت دي. یو دعا ده په دعا کې رفع د ایدیو کې سلری حدیث موجود دي
ابن حجر اسقلانی فتح الباری کې په دوه پاڼو کې راغونډ کړي دي چې کوم روایتو کې رفع د ایدی راغلي. اوس که تاسو د روټۍ پسې دعا کوله وګورئ چې تاسو په خپل دسترخوان کې کله چا سره ملمانه یې که په خپل دسترخوان ناس وي نو تاسو به څه وایئ؟ الحمدلله الذي اطعمني وسقاني وجعلني من المسلمين. دا اوس دعا ده کدا ثنا ده؟ ثنا ده. نو رفع د ایدیو په ثنا کې بدعت ده نو موچته. کته د بل چا سره ملمه په دسترخوان ناسي او بیا وای اللهم طعم من طعمني واسقي من سقاني نو دعا ده کنه ده؟ نو به اوچت کا به بدعت ناراضي. د دعا صورت دار چلاس بوچته. اذان دعا تراشه. د اذان دعا ته که تغلیب د ثنا ورکه په دعا باندې مې اوچته امر جائز ده. ذکر اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه دا ثنا ده کنه. خو که هغه ټوکړي ته وګوري چې آت محمدن الوسیله آت محمدن الوسیله نو دا دعا ده کنه ده. کدی ټوکړي ته وګوري چې دعا ورکې دا رفع دی وکا هیڅ بدعت نشته لري پدې کې. پوه شئ په خبره بدعت ناراضي که دعا احتمال دی واخص کله ثنا تغلیب دی وکا نو به موچته ورکې. البته زما فکردار چې د اذان په دعا کې د لاس اوچت شي ولی کته وې ثنا راغلی دا نو ثنا خدا اری دعا نه مخ کې ویل پکاري کنه. رسول الله مبارک نو فرمایي فحمد الله ثم صل علی ثم ادعو تجب. دا خو طریقه ده چې اول بسنا وای بیا به دا کې تاسو قران کریم نم دا ثابت ده. سبح دا اخیری سورۃ څنګه ده؟ اخیری سورۃ فسبح بحمد ربک واستغفره. دا رب کریم ثنا دی وایا بخنه تی غواړه نو استغفار نمخ کې ثنا را لکن نو ثنا خو اری دعا نمخ کې ویل پکار وی. نو کدی ته ګوره چاته محمد الوسیله دعا پکې درف دی دی وکه مطلب کا اذان کې چانو چتول نو چړمکه وای هغه بر ثنا اعتبار اخلي او کچا اوچت ک بدعت ورته مو بر دعا اعتبار اخلي. دا اصل باندې ځان پوي کوي. او یو خبره بلا چې د فرض مانځه پسې هغه اللهم انت السلام منك السلام تبارک یا ذل الجلال والاکرام دا ثنا محض ده. پدې کې د لاس اوچتول بدعت دی او ډېر خنانه کوي. دا مکوي فرض پسې دا ثنا ده. ګوره دا دعا نه ده اللهم راله په خو غختل شوی نه دی. دا ثنا محض ده. نو چې ثنا محض ده دل طرف دی دیونه ده ثابته دی کې چې کوم خلک یو چتین نو دا خنه کوي. ها نو منګه یو دلیل پیش کا په تسلیث د دعا باندې د مجمع الزوائد نه چې احب الدعاء الى النبي صلی الله علیه وسلم ان يدعو ثلاثنا. بیا دا شوبرات ل چرفه دی ورانغلا نو موږ د ابو داود و غیره حواله ورکړي چې نه د دعا صورت دار چرفه دی وب پکې وی چې يدعو ثابت شانو رفع دی ور سره خپل رال. دویم مسلم شریف دویم جلد 120 صفحه اول ولي کې دویم جلد 108 صفحه دویم جلد 108 صفحه دا د مانځنه بعد رسول الله مبارک درې دعاګانې کړې دي. د حدیث ته متوجه شي. خیرای کړي که دعا کړي ټول ته دعا ویل شي. مشرکین او قوم ته خیره کړي ده. مکه معظمه کې محبوب منځ کوي کافرانو ور باندې د وخه پریوان واچو حتی انطلق انسان فاخبر فاطمه فجاءت وهي جويريه معشومه فترحته اغا سې چې د محبوب په وګو چولی واغې ته وګرځول. ثم اقبلت عليهم تصبهم کافرانو ته مخ واړو کنځلې وته وکړل. فلما قضى النبي صلی الله علیه وسلم صلاته
کله چې رسول الله مبارک منځ خلاص کا رفع صوته आवाज اوچت کا ثم دعا عليهم خيري كفار توکړي وکانا اذا دعا ثلاثا واذا سأل ثلاثا او نبی علیہ السلام اذا دعا کله به چې دعا کوله دعا ثلاثا درې دعاګانې به کولی واذا سأل ثلاثا او کله به چې سوال کول نو سوالونه به درې کول. دلته دوی دا جواب کوي بشاوریم کړه فتاوا کې وې دي کې خرافه د ایدیونه دراغلي خرافه د ایدیونه دی وای مطلب دا دی چې اللهم علیک بقریش علیک بقریش علیک بقریش یعنی دا تقریر د الفاظو مراد دی. تقریر د الفاظو د اذا سأل ثلاثا معنا دا اذا دعا ثلاثا دا بل لفظ دی او اذا سأل ثلاثا بل لفظ دی یعنی هر الفاظ د دعا به چې سوال کو هغه به درې ځل مکرر او چې دعا به کول نو اب هم درې ځل کولا او د دعا هيئت او صورت ما خودلې او چې کرفه د دیو ضروری ده. دارنګي مسلم شریف دویم جل یوصل اتم صفحه دا دویم جل یوصل 20 صفحه یوصل 220 صفحه دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې د سحر مسله دا شوه ده نه ده شوه غزان ته اختلاف دی خو دی روایت کې دا راځي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقیل الیه انه يفعل الشيء وما يفعله مجامعت دا بیبیانو سره یادای حتى اذا كان ذات يوم او ذات ليله دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم قال دا سوش عائشہ بی بی وی اورځي نبی علیہ السلام یې وشپوا دعا وکړه ثم دعا قال يا عائشة وشعرت ان الله افتاني فيما استفتيت درې دعاګانو نه بعد ما ته خدای تعالی غو فیصله راکړه. دی باندې امام نووي رحمت الله علیه منهاج کې لندې لیکي هاذا دلیل لاستحباب الدعاء عند حصول الامور المكروهات وتکریره دا دلیل ده دی چې دعا کول د سختو پټیم کې مستحب دي وتکریره او مکررول مستحب دي. دارنګ مسلم شریف اول جلد 313 صفحه اول جلد 313 صفحه دا مقبره ته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تل دې د شپې جنت البقیع شریف ته عائشہ بیبي فرمایي زم ور پسې د شپې لاړم حتا جاء البقيع فقام فاطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات راغه دغه یو پکې بند کیدا باندې راونه غورځي دلته نه دغه زینه اشمار نمبر ته ګورو دا یو کرت را غورځیدل دی ښا اناس کسان ته خدای بچ کړیو کني کاری کو په ان لله مشرف ګرځول خو دا فاطال القيامه ثم رفع يديه بیا الى سنو چت کړه 3 مرات درې کرته دا رفع د ایدیو دا په دعا کې درې کرته.
نووي صاحب خطه لیکي فيه استحباب اطاله الدعاء وتكريره ورفع اليدين. وګدا دعا مستحب ده، مکرره ول مستحب دي، او لاسونه او چتول پکې مستحب دي. دا ثابت دي. ارنګ ابو داود شریف اول جلد 200 صفحه. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه راوی دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يعجبه ان يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا. عبد الله بن مسعود فرمای نبی اکرم صلی الله علیه وسلم كان يعجبه فخيداوا ان يدعو ثلاثا چې درې دعاګانې به کولې او استغفار به هم درې ځلوي. داغا دعا سلاسن او تقریر داغی متعلق روایات شو. پاتې شو مکس په مصلا باندې ډیر درنګ کول، لکه دا کم پنځپیریان وغیرہ وهابیان چې مصلا باندې ناصر یا کاری د پاره ګوت شماري تسبیحات او ایت کرسین وای د فرض پسې او د خوشحال له چې زمو متبع سنت منو مونږ وای ته بدعتي خلاف سنت لګیای، خلاف سنت لګیای، سنت دغه عمل نه دی. مصنف عبدالرزاق 243 صفحه دویم جلد مصنف عبدالرزاق دویم جلد 243 صفحه دیتا تاسو وقشه دی روایاتو تا باب مکس الامام بعد ما یسلم، سلام نه بعد مکس د امام. خود دینه د سحر او د ماجیګر مون مستثنا دی دی روایاتو نه، ځکه هغه کې رستو موږ روایت پیش کوو چې نبی اسلام د سحر د مانځنه بعد تنور خطو بناستو او بیا به د اشراق منځو ک بیا بلاړو. نو هغه عمل باندې دلته عام امراشي، خو هغه حدیث دی لره مقید جوړیږي، هغه د سبيو د ماجیګر به استثناء کوي، هغه تک سکینی جایز دی. عن مسروق ان ابا بکر کان اذا سلم عن يمينه وعن شماله، کله به چې سلام ګرځو خیا چا پړخته به وګرځو قال السلام علیکم ورحمت الله ثم انفتل ساعه اذن، بس پدق ټیم به تیرا پاسې ده کانما کان جالسا علی الرصف، تا به ګمان کو چرته په ګرمو کانو ناس ده، دومره تیز به پاسې ده چې تا به ګمان کو چې په ګرمو کانو ناس ده. د چا خپې چې اوس وځي زر پاسې کنه وګت قیام ناس ته به نه کوله زر به پاسې ده. د اللهم انت السلام منك السلام تبارک یا ذل الجلال والاکرام قدر چې هغه استغفر الله استغفر الله استغفر الله درې کرته دام ثابت دي دوه کدا نو اللهم انت السلام منك السلام تبارک یا ذل الجلال والاکرام و کاغه نو لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير و مختلف، یعنی یو وایا ټول نه، یو وایا بقدر اللهم انت السلام. فقها زموږ ذکر کوي دومره قدر کا استغفار دلته وای کدا خو ډیر فصل بنراواله ضرب پاسېږي. دویم روایت پیش کړي کان ابو بکر اذا سلم کانه علی الرصف حتى ينهض، تابوی په ګرمو کانو ناس ده تر دې ضرب پاسې ده. دا باز علماء دعاګانې نه کوي،
اللهم انت السلام ویو بیزی دین مونږ پر رجالو نه پیژنو، رجال په دین پیژنو، بس خلاصه. اما مفتی زماننا فتواه ليس بفتوا بل هم ناقلی فتوا المجتهدین. کپا کوڑی کی دا عمل کیږي د شیخ عبدالحق صاحب عمل دغه نو چې دانن روان دی. شیخ عبدالحق سره چې چا منځونه کړي زمونږ تکلی دي سپنګری وسم موجود دي، هغه بدرې کرته سنتو پسې دعا کوله. تر اوسه پورې چې مشایخ او مفتی فرید سے مقالات کې په تصریح کړي دا عبدالله دا مولانا حمدالله جان سے په البصائر کې په تصریح کړي دا درې کرته دعا ته مستحب ویلي دي. دا دیوبند علما دي دور او ټول د دې قائل دي. د دې نه بعد چې شذور او نظر پیدا شو په حقانیه کې نو کتا صحاف شوکت ته شیخ الحدیث وای نو هغه ته شیخ الحدیث نه وایم. اپ شوکت خود خزو د نن سبا شکل تبلیغ تم روا وای نو موږ بدی کې مور پسې زو بیا. مفتی سیف الله صاحب کتاب لیکلی کشف الغطاء عن تبلیغ النساء، هغه دې تناجیز او حرام ویلی دي. حافظ شوکت په کتاب لیکلی دا جایز دی. تاسو چا پسې زی اوس دې کې اشاره خپل ته نه دا کړي کوړی ته چل ته د عمل کې خو ما کتلی دي چې نن سبا دا عمل التم شروع شوه دی شذور او نذور نن شروع کړي دي. د نن نه 12 کال وړاندې ما دور حدیث بیا بل ځای لاړم خو یو وخت تلومه په دارالعلوم حقانیه کې دعا بار سنت کېده. نن نه کېږي نو زننی عمل پس نه شمتله هغه عمل پس زم چې هغه مخ کې کم شیخ عبدالحق سے ور باندې وو، مغفور الله بابا ور باندې وو، او مفتی فرید سے ور باندې وو، مولانا حمدالله جان سے ور باندې دی، ادریس شیخ سے ور باندې وو، او شیخ حسن جان پخپلم ور باندې وو. شیخ حسن جان نے استفتاء شي و د جمعې په ورځ باندې زما طالب رحمت الله نامه ناستو هغه ماته ویل استفتاء ته وشوا چې ته د سنتو پسې دعا بدعت دک سیدا او چې دا بدعت د ته چې کې بدعتانو ته دلیل جوړ کړی دی. وې دې غوسه شو وې چې ما خو بکله کوله نه چې دا لانجه ختم شي او چې تاسو داسې ناروا دي ته نن نه بعد به دعا به سنت نه پرېږدم زبې کوم. هغه هم قائلو څومره علما د دیوبند د دور چې تاسو ګوري قائل دي. پنځپیر ته خو دیوبندي نه وایم دیوبند کی تصویر پنځپیر دا خو دروغ وي ثبت کوي دی خو هغه کارونه چې دیوبند علما منل دی او ته شرک او بدعت وي. او مفتی سردار سے بغا فیصله کړی دا پنځپیری لوګ دیوبندی نه هی قصه خانه کې خرسيږي دا مطالعه کې پته ورته ولګي. او خلاصه دا د کولو بالفرض دا ټول مدارس متفق شي په عدم دعا بعد سنت باندې نزه به وایم چې دا پنځپیریان نه یریدلې دي. مناظره کول نه شو هغه چې ته چیلنج ورکړی ما ته چیلنج راکی کنه اکدی مناظرو توزګار نه یې کول نه شي خو ما ته دی وېزي او ته کوم کنه پاره مسله چې زو ته مناظره کو. باقی رجال مونږ په دین پیژنو، دین پر رجال نه پیژنو. مونږ د دې زمانه رجال یادوم یو خو مجتهدین دي خو لوی خلق دي، یو د دې زمانه مقلدین دي. نو ومه درجه د مقلدین محضوده عبدالحی لکنوی سے فرمایي فالویل لهم ولمن قلدهم كل الویل. د مقلد تقلید چې چاو کا غټ تبام دغه ده. مقلد تقلید مکوا، مجتهد تقلید وکا. تحتاویلی کې مستحب ده، نور لذالی کې مستحب ده، شاملی کې مستحب ده، بهرایق کې مستحب ده، اکوړي کې نه کیدا اوس دلیل شو. الګا تر دې مقلدی کته وس سشه بیا په کوړي کې اوس کله کیږي کله نه د سیمنه چې دې ته بدعت وای کله کیږي کله نه. دغه نه کول خو د رسول الله مبارک دلیل نه کوړي بس دلیل شي. مخکې مې درته ونه ویل چې نه کول دلیل نه ده. روایت العدم دلیل نه ده، عدم الروایه روایت العدم دلیل ده. اکوړي نه د څه فتوا د بدعت په اوخه چې هغه لیکلي دا بدعت د مې کوي د څه اوخه دا خو نشي خو ده کنه هغه یې کوي نه چې کوي نه خو لټان شي وي نه وي کوي کنه ورته وای چې شروع یې کین دا څه خبره ده. ها اوس دا بل روایت ته ګوره علما په دې متفق دي چې ابراهیم النخعی په فقهي روایتو کم جامع دی د اقوالو د صحابانو بل نشي. د لوی فقيه دی او د صحابه فقهي اقوال دراغون کړي ټول. د روایت ذکر کوي حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن ليث قال صلى مجاهد خلف ابراهيم النخعي
فلما ان سلم انحرف فقال ليست من السنه ان تقعد حتى تقوما. مجاهد رحمت الله علیه چې کله منځو کا نو د مانځنه بعد خلکو ته مخ را وګرځاو، لکه دا اوس چې فرض پسې بازي مخ را ګرځي کنه په مسلکین سبحان الله سبحان الله شروع کی. مجاهد صاحب دا عمل وکړه. ابراهیم نخعی ورته سوی لیست من السنه ان تقعد حتى تقوما، دا سنت ندی چې تر سلام پسې کینې په مصلی باندې تر دې ته پاتېږي قیام بکې پاسېګا ثم تقعد بعد ان شاء الله، یعنی کله چې سنت وکړه بیا کینه کده خدای خوخه یلته کینه فرض پسې متصل مکینا. دا مجاهد غون شخصیت ته وې دا سنت ندی. هغه جواب ورکولی شو ته ابراهیم نخعی ته لوی فقيه دی، هغه ومنل ور سره. بعض ځوانان بیا مخم نه راتا وای مخ یا خوا ګرځولی او سبحان الله تبن ختی هغه باندې ردو ګورا. سعید ابن جبیر رحمت الله علیه وی لیست من السنه ان يقعد حتى يقوم، دا سنت ندی چې سلام پسې سړی کینی بلکې پاسیبه. فلما تتام مقاما ثم جلس یعنی یشرق ويغرب، مشرق مغرب خواته رستو بیا مخ راو ګرځي. فاما ان يستقبل القبلة فلا، که قبله ته مخ کړي دا کار بنه کوي. دا باب مکس الامام بعد ما يسلم دی روایاتو د باب نه پته لګي چې پنځ د ابن رزاق عبدالرزاق باندې دغه مکس مکروه ده، ځکه باب مجمل راوړو وای نه وی چې څنګه ده، خو روایت پرد د باب کې پیش کا چې دا مکس ندی کول پکار، دا لیس من السنت دی. دارنګ عمدة القاری شپږم جل یوصل نه درشمه صفحه امام بخاری رحمت الله علیه په مصلی باندې د امام مکس بعد السلام د سبعی او د مازیګر په منځونو کې قائل دی. د جمعات نه د تیخته چې کم دی راکم خلک چې کوي امام بخاری په دې بس غوسه کېدو، چا به چې داوی چې جمعات کې درنګ کول ناروا دی به غوسه کېده په دې باندې. نو دا باب لګولې دی باب مکس الامام فی مصلاه بعد السلام، سلام نه بعد به امام په مصلی مکس کوي تختی بنا. وردی چې دا تختی د عمل د امام بخاری خلاف دی کنه، د باب داغي په خلاف لګول تخته ما دلته کینم دا ناس تم خلاف سنت ده او دا تخته تم خلاف سنت ده کینا کور ته سوګزی هغه امر جایز ده په حدیث ثابت ده. خدای دې یو ځل دوه تجربه کی چې په کور کې به سنت کولی شي کنه، تاسو ځان سره تجربه کوي که کور تلاړي سنت بم د نه پاتې ګوره دا غدا ور نه دی. جمعات خود رحمت زید سړی په کې عبادت کولی شي، کور د شیطانانو اړي جوړی شي ککور تلاړي سنت بدر نه پاتې بیا او که کولې شي خبره ده هغه امر جایز ده په کور کې سنت کول. دیو ذکر کوي دا بدر الدین عینی شپږم جل یو صلات درشمه صفحه کې بحث کوي په دې مسله. قد اختلف العلماء في هذا الباب فاكثرهم كما نقل ابن بطال على كراهيه مكس الامام اذا كان اماما راتبا الا يكون مكسه لعله، قال هو قول الشافعي واحمد. وقال ابو حنيفه كل صلاه يتنفل بعدها يقوم وما لا يتنفل بعدها كالعصر والصبح فهو مخير. کم مون چې داغه پسې سنت شتا پاسی کی به کم پسې سنت نشته دته اختیار دی چې پاسیو کې کینی. هو قول ابي مجلس وابن ابي حميد. وقال ابو محمد من المالكيه ينتقل في الصلاه كلها
يتحقق الماموم انه لم يبقى عليه شيء من سجدة السهو هغه بل خواته لاړو. اوس د دینه بعد حدیث ذکر کړي ذکر ابن ابي شيبه عن ابن مسعود وعائشه رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم نبی علیہ السلام بچ سلام وګرځو لم يقعد الا مقدار ما يقول. ګوره موږ دلته روایت العدم پیش کوو. یو سړی وې دعا خو مامور به ده غیر موقته توقیت مکلف د فرض او پس یو کولی وته مکروه وي. مونږ وایو مونږ سره روایت العدم موجود دی چې لم يقعد رسول الله ناس ته نه کړي الا ما مقدار ما يقول اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اوس دا کم ځوانان چې تسبیحات وای او آیت کرسی نه سلام پسې وای دا د لم يقعد خلاف دي کنه دي. دغه روایت العدم جواب دی پیدا کی ځان لپاره او حدیث صحیح دی. د سبعی منست مستثنا ده زکا چې رسول الله مبارک کانا جابر سے فرمائی اذا صلى الغداة لم يبرح من مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء نور بخره وخط اته مستثنا ش. اور روایت د ابن عباس سے صلیت مع النبي صلی الله علیه وسلم فكان ساعه يسلم يقوم څنګه به چې سلام وګرځاو پا وسید. ثم صلیت مع ابي بکر كان اذا سلم وسب من مكانه ضرب ټوپ کړه وكانه يقوم عن رطفه تابوي چې په ګرمو کانو ناشته. ابن شاهین ناسخ والمنسوخ یو کتاب لیکلی دی دا حدیثین جمع کړی دي چې یو حدیث د جابر کې دی چې نبی اسلام سار مانځنه بعد ناس تنور خطو پوری بلکې دا راځي چې متصل په پاتې ده نو دی وی حمله ابن شاهین الاول على صلاه لا يعقبها نافله. ابن شاهین تطبیق دا کړی دی چې م پاسېګه په مسلکینا او رات دی وایا خداغه مونږ دی چې نافله او سنت نه لري دا غینه رستو ماجیګر او سحر دی والثاني على ما مقابله هغه چې سنت لري. امام بخاری وی چې مکس په مصلا بعد سلام جایز دی. کم ځوانان چې دا خبره کوي چې یرا جمعات کې نبی علیہ السلام یا صحابهونو سنت نه ثابت دا حماقت د دوی دی. بخاری نه کتلی امام بخاری سوی حدثنا شعبه عن ايوب عن نافع قال كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضه. فكم کې به چې فرض منځو کا په هغه ځای باندې بدا نوافل او سنت کوله. بیا سوی وفعله القاسم اي فعل صلاه النفل في المكان الذي صلى فيه الفريضه القاسم ابن محمد ابن بكر صديق رضي الله عنهما. وهذا التعليق وصل ابن ابي شيبه عن معتمر عن عبد الله ابن عمر قال رايت القاسم وسالما يصليان الفريضه ثم يتطوعان في مكانهما. نو دا بدعت نه دي چې جمعات کې څوک منځ کې دا ابن عمر صرف سنت دي ادا دا قاسم او دا غینه ثابت دي سالم سبنا. بیا یو حدیث پیش کوي امام بخاری ويذكر نبي هريره رفعه لا يتطوع الامام في مكانه ولم يصح. امام بخاری فرمایي د یو حدیث خلق پیش کوي ابي هريره نه مرفوع روایت چې امام په خپل ځای سنت نه کوي لم يصح. امام بخاری وی دا صحیح حدیث نه دی صحیح حدیث نه دی. بیا بل حدیث پیش کړي ان ام سلمان النبي صلی الله علیه وسلم کانا اذا سلم يمكث في مكانه يسيرا لګ درنګ به تیراو. دا لګ درنګ په بل حدیث کې معلوم شو مقدار اللهم انت السلام منك السلام تبارك ذل الجلال والاكرام. او دی وی فنورا والله اعلم لکي ينفذ من ينصرف من النساء. دا لګ درنګ هم دې لپاره تیر کړی دی خدای عالم دی خو مونږ ته د سرا خدا چې دا رستو صفونو کې خزيري چې دا خزي لاړی شنو زب بیا پاسېګم. په دې محدثینو بابونه لګولي چې جمعات کې خزي وي به د امام زر نه پاسي ځکه چې سړی به موسه پاسيږي سړی به وځي په خزو به ورشي پرې چې خزي او زلوزي د لګ مکس په وکي. دارنګي سنن بیهقی دویم جل یوصل دواته صفحه دا مونږ صرف رد پیش کو پدې د دې پر طرز عمل باندې چې دې مونږ ته بدعتيان وای
دا یو عبارت پاتې شنو ځکه مې بیا راواخیسته خو مغه صفحه باندې وقال مجاهد قال ابن عمر الامام اذا سلم قام سلام چې وګرځي پاسیب وقال مجاهد قال عمر رضی الله عنه جلوس الامام بعد السلام بدعتنا د امام کې ناستل د سلام پسې بدعت دی ته موږ ته بدعتي وي بدعتي خپل د عمر سے په فتوا نو مصالبان مکس کول مخامخ قبله ته د فرض پسې چې کله سنت وي دا بدعت دی دا خلاف سنت دی دا وزر پاسېږي صرف اللهم انت سلام انک السلام تبارک تذل جلال والاکرام یا پدی قدر استغفر الله استغفر الله استغفر الله یا پدی قدر لا حول ولا قوه الا بالله یا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير دا دغه سيزونه ویل شي نور بقیام کې سنن بهقی دویم جل یوصل دعاته صفحه یوصل دعاته دا باب ذکر کئی باب الامام ينحرف بعد السلام سلام نه بعد به امام را ګرځيږي اسود جابر ابن زید ابن اسود د پلار نه روایت کړي قال صليت خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم فكان اذا انصرف انحرف دویم روایت د برا ابن عازب پیش کړي چې نبی علیہ السلام خیاړه کې به ممکن استو دې لپاره چې مخې مونږ تراتاوش بیا روایت پیش کړي چې انس ابن مالک فرمایي کان رسول الله اخف الصلاه اخف الناس صلاه فی تمام خلقو کې سپک او آسان منذ رسول الله مبارک کو فی تمام دی باندې به مې اورز بیا ته خبر یو کما وهابیان چې د ماجیګر منشل منټه کې کوي کنه دا سنت خلاف دی ګوري فرض منز خفیف کول پکار دی معاذ سے فرض منزوغت کړي او بخاری حدیث دی د مسلم حدیث دی رسول الله مبارک ورته تفتان وی خلق فتنه کیا چه او راوی وی دومره غصه او چې دومره غصه من کله نو کتله نو فرض من دومره طوالت سره کول لکه دی چې کوي دا د شریعت خلاف دی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم دا درې ځل ثابت دي په فرضو کې او ته چې 15 منټه پر رکوع کې پروت څه شی وای دلته سوا د دینه چې خلکو ته ځان خای چې زده سه خمونز کوما بل څه مطلب خو نشته دی نرشه به سنت ته ونخله سنت د سره کین بیا سنت ته ونخله بیا لګیا وسا ما خوستانو درګه ساره پورې لګیا وس خو خلکو ته چې مونږ کې نو نبی علیہ السلام اخف الناس صلاة فی تمام قال وصليت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فكان ساعه يسلم يقوم چې څنګه به سلام وګرځي پابت سي دا ثم صليت مع ابي بكر رضي الله عنه فكان اذا سلم وسب مكانه كانه يقوم عن رتف تابوي پکانو ولاړ دي بیالن دی بل روایت راخلی قال سمعت خارجه ابن زيد وقد يعيب على الائمه جلوسهم في صلاتهم بعد ان يسلموا امامانو بادشاہانو بچ سلامونه وګرځول بیا بناستو په مصلی باندې نو خارجه ابن زید بعیب غنلو دا کار چې دا کار نه کوي دا خلاف سنت دی ويقول فرمایل بای السنت فی ذلک یقول امام ساعه یسلم سنت په دې مسله کې داری چې امام د سلام سره متصل پاسيږي دا صاحب لیکي چې مشکات شریف کې حدیث دی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یسبح بعد کل صلاه مکتوبه نبی علیہ السلام به د هر فرض منبات تسبیح ویل کم تسبیح ویل اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام د خدای ثنا ده کړه لا اله الا الله وحده لا شريك له ترمذی حدیث مونږ ته وخوده چې لم يقعد الا بقدر اللهم انت السلام منك السلام یوا دویمه دادا کته وې تسبیح نه مراد سبحان الله وغيرها وغيرها دي او دا طویل روایت دا په باندې راخلي نبی مونږ وایو چې مراد دلته د بعدیت نه بعدیت اضافي دي دا بعدیت نه مراد بعدیت اضافي دي یو بعدیت حقیقی بعدیت حقیقی هغه متصل تر شی پوری بعدیت اضافی من وجه بعدو راضی متصل نوی تاسو بوای
تاسو بوای یا حدیث بوای چې زبعدیت اضافي نه مانم چې نه مانه تاسو ورته بیا د شپږشتمه سفاره دا پیریانو د واقعي ذکر وکای چې پیریان خپل قوم ته لاړ نو خلکو ته وی چې مونږه واورې د آیاتنا عجبا انزل من بعد موسی مونږ آیاتونه واوریدل چې د موسی علی السلام نه بعد نازل شوی دي نو قران کریم نازل من بعد عیسی او که من بعد موسی دا خو من بعد عیسی او کنه نو قران کریم څنګه ورته وي من بعد موسی پیریان ولي وي چې من بعد موسی چې ته بعدیت اضافي و نه خلې څه امکان دی دلته نو ګورا عیسی علی السلام من بعد موسی قران کریم نزول من بعد عیسی په واسطه د عیسی علی السلام قران کریم من بعد موسی شو کنه شو دا شانتا د فرض پسې بعدو کې سنت دي د سنتو پسې بعدو کې تسبیحات وایا نو دغه تسبیحات بعد المکتوبه دي کنه دي قبل المکتوبه خو نه دي خو بعد المکتوبه دي کنه خو صرف بعدیت دي اتصالی و نه خسته حقيقي بعدیت دي اضافي واخص چې تطبیق شي په من دا احادیث دي کنه ته وایا ځا د لم يقعد سره جواب جوړ کا صحیح حدیث د ترمذی شریف لم يقعد النبي صلی الله علیه وسلم الا بقدر الله من تسلم نه ده ناس سکه دی حدیث معارضه پیش کې معارضه مو پیش کوا دا حمل کا په بعدیت اضافي باندې یا تسبیح ناغه تسبیحات ما خلا عامه مطلق مجرد سناد بری تعالی واخلا بعض خلک کوئی نبی اسلام سنت کور کې کول نو سنتو پسې دعا اجتماعي نشته دا سړی لکه چې اوسه پوری ودو دا چټ چالي کړي دا امام بخاری مکس الامام فی مصلاه میں دې لپاره پیش نه ک چې کوم خلک دا اعتراض کوي چې امام په جمعات کې سنت نه دی کړی د ابن عمر صاحب قول میں پیش نه ک چې جمعات کې بيدا کول د قاسم صاحب قول میں د بخاری نه پیش کا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل روایت میں پیش کا چې مکس یسیر به کول حالت اکثری د نبی علیہ السلام دا او چاغه بتلو کور ته ولی ک دوام د پاره په جمعات کې پاتې وي به تر اجتماع دعای کړي وي به دعا سنت مؤکد وا لټه طالبه ته مستحب نشي کولای سنت بری سکړي ګناګار شوی بوي عائشہ بیبي فرمایي چې نبی رسول الله ډیر کارونه د لپاره پر خودل چې په امت فرض نشي اخو شارع کنه داغه کار نه خو دین جوړی دا هغه که یو کار یو ظلم کړي ته به همیش کې تا دا کار نه دین نه جوړیږي هغه به باجی کارونه چې سنت مؤکد همیشي کول چې درجه د استحباب کله کله به کول نو جمعات کې سنت هغه کله کله کړي همیشه نه دی کړي دیو جنا چې په امت لازم نشي سنت مؤکد نشي بیا ذکر کوي یقول سنت فی ذالک ای یقوم الامام ساعه یسلم سنت پدی کې داری چې امام به متصل پاسي وروینا عن الشعبی و ابراهیم النخعی انهما کرهاه مکروی غنلی مکس په مصلا باندې چې امام کینی ويذكر عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه دا غنم منقول چې بدی غنلی هغه تاسو ته ما پیش کړي دې ته بدعت نسبت کړي بہرحال دغه روایات ترمذی عمر اخست اول جلد 9 صفحه کې چې نبی علیہ السلام د الله من سلام نه زیات قعود نه دی کړي اول جلد 9 صفحه ترک منګ خپل چټونه پورا کړ ستاده چټل کو منسه مفتی خو نه اوله د ستربندی چا کړي ماچی می گویا مو تنبوری ماچی می گویا دا ډول چوال کیږي نو سندري سره یو ځای وای کنه نا چې ته فارسی زبان هغه ډولکی والا او هغه سندره په یو ځای روانه و ډول په بل ځای روانه نو دوی چې ماچی می ګویم تنبوری ماچی می گویا خلم یو ځای تنبور بل سوی والله اعلم ما ته د علم نشته چې به هاذ الهيئات چې دا رواجت دستربندی دا چا کړي او ان من العلم يقول لا ادري دا ما علم دی چې سړی وای نه پويګم دې مسلو کې رانه پښتنه کوي په دې خپوي نغې مسلو دومره نه پوي تاریخ کې خپويګم دا مشهور تاریخونه چې څومره ګوري دا ما مطالعه کړي نظر نه میستي واقعات د صحابه کرامو د شام فتح د افغانستان او دا واقعي چې زره ته بیان کم کنه ته وای چې نزاغه ټیم کې موجود عمر سره دا مې دا سیادی تفسیر نه لست تفاسیرا
مې داسې مقرر ټول کتلې دي تقریبا 14 کاله دورې تفسیر مې کړی دا اغل ته چې تفسیر راځي قیودات ما ته ذهن نشین دي نحوه کې پښتنه کوي چیلنج په طریقه ټول پاکستان ته چیلنج دی چې څه پښتنه نحوه کې کوي وکي منطق مې خوښ نه دی یاد مې خو اوس مې وسره مینه نشته طالبای کې په ډېر پوهې د موس په ډېر نه پوهېږم خو په منطق نه پوهېدل کمال ګڼم صفت نه پوهېدل په منطق کمال دی او پوهېدل څه صفت نه دی دا عائشہ بی فرمائی نا درشمہ صفحہ دا اول جل قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم محبوب بچے سلامو گرداو لا یقعدون بکیناستا الا مقدار ما یقول اللہ من السلام منک السلام تبارک تذل جلال والاکرام دا دی حاشی والا دا نفع قوت المقتزین نقل کئی خان نفع قوت المقتزی اذا سلم لا يقعد الا مقدار ما يقول قال ابن همام مقتضى العبارة ان يفصل بذكر قدر ذلك تقریبا دا عبارت مقتضا دا جوړیږي چې د فرض او سنت مینس کې فصل راولا په ذکر باندې خودم را اندازا کدای کنوري فاما ما يكون من زيادتي غیر متقاربه اغه چې د دې اندازینه اوګدا اوراد دي مثل العدد السابق من التسبيحات درې کرته سبحان الله والتحميدات والتكبيرات فينبغي استنان تاخيره عن السنه البتة نو مناسب د چې سنت دا مستحب درجه دی رستواله داغي د سنتنا البتة وكذا آية الكرسي وما ورد في الاخبار لا يقتضي وصل هذه الاذكار بل كونها عقيب السنه باغی کې د روایت نشته چې متصل تر فرض وي بلکې كونها عقيب السنه اگر سنت پسې وي بیا عرف الشذی شانور شاه کشمیری د دیوبند عالم دی دغه باب راخلی هم بیا ذکر کوي ذکر کوي چې ذکران الحلوانی لوتا بالاذکار الكثيره بعد الفرض قبل السنن لا باس باک نه لري نو دی وی وقال بعد هذا ان قول الحلواني لا يخالفني فان لا باس يدل على انه خلاف الاولى او خلاف اولى ته مکروه تنزیهی وی کنه ما مخ کی وی چې دا مکروه تنزیهی دی خلاف اولادی والادعيه بعد الفريضه قبل السنن ثبتت كثيره لكنه لا يجمعها بل ياتي بايتها شاء طول بنوي یو به تر واخلي او بیا بعد سنن چې کوم دی هغه اولادي او قبل السنت دا لا باس معنا خلاف الاولادي کم چې ورته فقه المذاهب الاربعه والجلد 313 صفحه پاره کې ذکر کوي چې دا پنځ د احناف باندې د فرض او پسې ډېر مکس کول او اوراد ویل دا مکروه دي البته سنت او پسې بيدا ویل کیږي بحر الرائق دویم جلد 13 صفحه بعض چاپونو کې 9 صفحه دا هغه کې امدا ذکر کوي چې د فرض او پسې مکس کول زیاته چې سنت وی دا مکروه دی دا کراهت تنزیهی خلاف اولا مراد او اس اختلاف خو حقانی علماء کړي دیو د علماء صراحت کړي دیو دی خو پنځ پیریان نه دي ما خو نه دی ویل چې دی کنه دی خپل کار دی
او دلیل نه پیش کېږي. دلیل زما مقصد دا دی چې مونږ دین پر رجالو نه پیژنو، رجال په دین پیژنو. دغه خلک زمونږ د فقه موافق عبارتونه ویلو منو یو ګنې سره نه منو. زما دا مقصد. زه د درویش مسجد مقلد نه یم، زه سرحد دارالعلوم د مفتی سید قمر مقلد نه یم، زه د کوړی د مفتیانو مقلد نه یم، زه د حنفي فقه مقلد یم. زما د خبره دا خلاصه کله دوی اقوال د هغه موافق او قبلو مې کنه نه قبلو، مقصد مې ده. او کتا سوې چې مونږه مقلدین ورځي ورپس دا دومره حدیث او حواله او فقه پرېګ دی او سرحد دارالعلوم راټینګ کې ایمان به مډیر قوي شي ور باندې. دا چند فقہی عبارات او داغي حواله وی چې د ته نسبت د کراهیت کړیو. دا چې دعا بعد السنه فقهاو څخه اشارات ورته کړی دي او ذکر کړی دا. بدر الدین عینی په عمدۃ القاری د بخاری په شرحه کې شپږم جلد 122 صفحه باندې د دعا بعد السنه تفصیلی ذکر کړی دی. دې تلغوک شه دا مشهور حنفی دی. دا مونږ وابیانو ته نه پیش کوو، شاعتیانو ته پیش کوو چې دا د حنفی فقه او مشهور محدث دی بدر الدین عینی. هغه دعا متعلق سوی وفي الذخيره اذا فرغ من صلاته، کله چې د مانځنه فارغ شي. اجمعوا علماء و اجماع پدې ده انه لا يمكث في مكانه مستقبل القبلة، دیبه مخامخ قبله په طرف باندې مکس نه کوي. وجميع الصلوات في ذلك سواء، ټول منځونه دي کې برابر دي. ولی د سحر مازیګر منځ کې به مکس مخامخ قبله ته نه کوي، مخ براتاو کی، او په نور منځونو کې به قیام سنت ته وکي. وان کان خا فإن لم يكن بعدها تطوع، کچرته دسی منځو چې رستو ته سنت نو سحر مازیګر، ان شاء انحرف عن يمينه او يساره وان شاء استقبل الناس بوجهه. رسول ورشه کوي زمون کې سټیم ټوله خرابې کم چې داغه پسې سنت موجود وي. لاړه نو دا په دې کار کوي نو دې ذکر کوي چې فإن لم يكن بعدها تطوع، کرستو پس سنت نو ان شاء انحرف عن يمينه و يساره، امام بیا خی خورا تاوشي یا چپ خوا. و ان شاء استقبل الناس بوجهه، یا به مخامخ راوګرځي. اذا لم يكن امامه من يصلي، کما مخامخ ورته منګزار په منځ نو ولار. و ان كان بعد صلاه سنن، کدا مانځه پسې سنتونو نو بیا د مکس په مصلا نه کوي، يقوم الیها، دې ته پاسيږي. وبه نقول، بدر الدین عینی و اجماع پدې ده. وبه نقول، مونږ احنافم پدې قول کو. ويكره تاخيرها عن اداء الفريضه، د سنتو رستو کول ډیره د فرضنا مکروه دي. دا قرات تنزیهی د اقامه مخ کی وی. فيتقدم او يتاخر او ينحرف يمينا او شمالا، لګ به یا مخ کیږي یا بل رستو کیږي یا خیاړه یا چپړخته. وعن الحلواني من الحنفيه جواز تاخير السنن بعد المكتوبه، مخ کی ما دا عرف الشذید شانور شاه صاحب نے عبارت د حلوانی پیش کړه چې وی لا باسا، ناغه جواب کړو چې خلاف اولا. لا باسا فقها خلاف اولا ته وی، او مکروه په کراهت تنزیهی او لا باسا دا یو شی دی. نو چا ورته مکروه ویلی دي او چا ورته لا باس ویلی، چا بلهم بغي ویلی. والنص ان التاخير مکروهنا، دی حلوانی دا ذکر کړي چې لا باسا، خو تنسیس پدې دي چې رستواله سنت مکروه ده. ويدعو في الفجر والعصر، د سمایو د ماجګر په مونږ کې امام راوګرځي نو دعا وکړي لانه لا صلاه بعدهما ويجعل الدعاء بدل الصلاه
ويستحب أن يدعو بعد السلام ومستحب كان السلام في دعاءه. وقال في التوضيح إذا أراد الإمام أن ينتقل في المحراب ويقبل على الناس كإمام العدل في محراب كأتوشي خلق مقامش للذكر والدعاء نجاز أن ينتقل كيف شاء كأتوشي فيعرفي كفرتي كمقامه. أما الأفضل فأن يجعل يمينه إليه ويساره إلى المحراب اعترض كخيدوي تجي وكفر المحراب تجي قيل عكسه وبه قال أبو حنيفة. فلي إمام أبو حنيفة قول فلي إمام أبو حنيفة قول دارنگی تحتاوی دویم جلد 310 صفحه فصل في الأذكار الواردة بعد الفرض. ده ذکر کې القيام الى السنه متصلا بالفرض مسنون. سنت ته پاسېدل متصل فرض پس سنت دي. د شمس الایمه الحلوانی نه روایت ده لا باس بقراءه الاوراد بين الفريضه والسنه. دا لا باس معنا خلاف اولادي خو که چا وکړه سباق نشته. ويستحب للامام بعد سلامه ان يتحول الى يساره ليتطوع چپړخت بلګي خواته شي نفل سنت بو کې بعد الفرض. ويستقبل بعده بیا به مخراتو کې للناس خلقته. ويستغفرون الله ثلاثا ويقرؤون آية الكرسي والمعوذات معوذات ويسبحون الله 33 ويحمدونه كذلك ويكبرونه كذلك ثم يقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير. ثم يدعون لأنفسهم بیا امام مقتدین دعا ځانونو ته کوي وللمسلمین رافعی ایدیهم لاسونه به اوچت کړي ثم يمسحون بها وجوههم بیا په مخ راکاږي. دا یو نیم چیت ماته غوسه راولي کنه چې دومره خپل فقه لري او تبيام د سرحد دارالعلوم لکې دراتینګه کړی دا سرحد کې د څه چل دی نو زه څوکم او په خله بیا وایم چې زه مقالد د دین نه ما خو بیا چې غوا کنه زه د مفتی سید قمر مقالد مغه مجتهد دی زور پسې چې سکه بیا دا موږ سره ولالا ناس د دیم چټ ګوري نه چې سدي خو مدای را کوي خو ګوره وته هر چټ مرا کوي دا غصه ورشي سړی ته دلایل او ترتیب ګډوډيږي. مونږ ځان ستړی که سهار رئیس احادیث ته وګورا فقها او اقوال ته وګورا د مکس پرت کې د سمره د عمر صاحب قول الکه امام صاحب نه مني د عمر صاحب قول خو من وز د عمر صاحب قولم د مفتی قمر نه کمزورې شه چې دا پیش کیږي بیا د سره دا دماغو کې چې ولی سرحد کې د سکی کوي ومی سړی راولېږي او خبره چې به سرحد ته معتقدي هغه نه ډېر متاثر یا بسې نو ټول خو طالبان ناسي مولیان ناسي بیا د دومره عبارات او د فقهاو د حدیثو په مقابله کې د یو مدرسې قول ته څه اعتبار دی او که پښتنه د قول درنو کم قول هم نشي پیدا کولای خو صرف التلاله مو سنتو په دعا ونه کړه نو ادم پیل خو په حدیثو کې د رسول الله دلیل نه نو د یو مدرسې څنګه دلیل ګرځي. ما درته ویل چې دیوبند علماو کې اوسه مولانا حمدالله جان سل بصیر لیکل دي په دعا بعد سنت ډېری پانی لیکلي دا کوړي په مفتیانو کې معروف شخصیت مفتی فرید صاحب دے مقالات فریدی مطالعه کا په دعا بعد سنت باندې مستقل رساله لیکلي ده پدې کې. چاند باچا مولوی صاحب دا تور ډيري نو هغه چې کوم ده پدې لیکل کړي دي پدې کې 60 داغه موجودي جایزه ګڼلې ده وغیرہ وغیرہ نور داس. اسرائیل شیخ صاحب صلی الله علیه وسلم چې دعا بعد سنت کوي کنه کوي. عبدالرازق شیخ صاحب باندې کتل او چې دعا بعد سنت کوله کنه کول. ادریس شیخ صاحب تلال شمونز پس یو کې دعا بعد سنت کوي کنه کوي. وګورئ خدا دې دور دیوبندی علما دي او دغه مشایخ دي او حنفیت باندې کلک دي. سرحد چا په حنفیت کلک کتل دي چې تاغي پسې زیوس. مفتی سید قمر خو مونږه پیژنو دا د مسیزو دی په دغه علاقه باندې چې پنځپیریت ته د کم کار کړي دي نو دومره کار لا دغه طیب هم لا نه وکړي د خوشپور د پنځپیریت پرچار کوي کنه ته څنګه ته حنفي وای
او د تبه دیوبندي وای اب وای دیوبندي ځان ته دیوبندي خو ځان ته تویب مولا موي کنه دا د نور لزاغ عبارت متن ما پیش کا او دې باندې خطه چې کم مراقی فلا او تحتاوی لګیدلې دي هغه پوره تفصیل سره دا مسله ذکر کړی دا ذکر کوي چې لا باس بقراءه الاوراد بین الفریضه والسنه چې دا شمس الایمه حلوانی قول دی نو فل اولاد تاخير الاوراد عن السنه فهذا ينفي الكراهيه كراهه تحريمي نفي کوي هو يخالفه ما قال في الاختيار كل صلاه بعدها سنه يكره القعود بعدها هر هغه منځ چې داغه پسې سنت وي يكره القعود بعدها داغه نه بعد ناس ته مکروه ده والدعاء دعاء مکروه ده بل يشتغل بالسنه فسنته بمشغوليږي كي لا يفصل بين السنه والمكتوبه وعن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد مقدار ما يقول له من تصلاب نبکه ناس دینا زیات دین استدلال کړي ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم الفصل بالاذكار التي يواظب عليها في المساجد في عصرنا من قراءه آية الكرسي والتسبيحات صاحب فل لکی تحتاوی صاحب وای مراقی فلا ندی ثابت د نبی علیہ السلام نا د فرض او سنت په منځ کې دومره جدای پاسکارو باندې چې نن سبا په جمعاتونو کې زموږ زمانہ کې رواج شوی دا دی وخت کې هم څه خلکو دا کولم علامہ مناوی صاحب د فیض القدیر اول جلد 395 صفحه کې هم دعا د مقتدی او د امام د پاره دا مسله تفصیلی راخسته حلبی کبیر کبیری چې ورته وایي د منی شرح دا 301 صفحه کې دعا بعد سنت باندې تصریحات کړي نور لذا کدر سره جمعهتون کې پرتیا تهمه صفحه باندې دعا بعد سنت به تل اجتماع د مقتدی او د امام د پاره ذکر کړي خلاصۃ الفتاوا اول جلد 115 صفحه باندې دعا بعد السنه به تل اجتماع ذکر فتح قدیر اول جلد 313 صفحه باندې دعا بعد السنه ذکر رد المختار اول جلد 391 صفحه باندې دعا بعد السنه ذکر بحر الرائق قوم جل 8 صفحه باب الاغتسال ودخول الحمام للمحرم کی ذکر کئ الدعاء بعد الخروج من العباده مستحبه کله چې عبادت نه فارغیږي نو دعا مستحب ده پنځم مبحث په دعا بعد الجنازه کی دعا بعد الجنازه زمونږه بعض فقهاو مکروه ګڼلې ده خو د فقهاو خبره پاغي ځان په ول پکار دی مکروه دا قبیح نه دی کوم پښتنو کو چې تدې ته مکروه وای نه دا دعا د جنازې نه بعد قبیح لذاته ده کله غیره ده قبح ذاتی په دعا کې رسش نه رااله
که قبیح لغیره هغه غیر معلوم ک چرسه د وجنه او مکروه ویلې شو بیا خپل پته لګيږي تصریحات د فقهاو په دې باندې دي چې لا يقوم الرجل بالدعاء بعد الجنازه لا يقوم الرجل بالدعاء بعد الجنازه سړی به په دعا بعد الجنازه قیام نه کوي سبا نه کوي قیام نه کوي نو فقهاو د جنازې د سلورم تکبیر نه رستو د سلام نه بعد په ولاړه باندې دعا ته مکروه ویل دي او دای چې په ولاړه دعا ته مکروه ویل دي دا قبیح لذاته نه دي ځکه دعا مامور به غیر موقته ده توقید په مکلف باندې ده بدعت ستراشی دوی چې ورته مکروه ویلي دا قباحت للغیر ده څنګه مرقات د دې ذکر کړی ده د دې وجنا چې رستو خلق د پنځم تکبیر وهمونه کی رستو خلق د پنځم تکبیر وهمونه کی ته چې په ولاړه صفونه دینه دی مات کړیو په ولاړه دعا کې نو دا جنازه کې تکبیرونه سلور او پنځه دي کې د فقهاو اختلاف دی نو دا رستو خلق بشکی شي سلام وګرځوم کو نه ګرځوم دا دعا شروع ده لکه چې پنځم تکبیر کیږي یا چې کم سړی نه یو تکبیر تیر شوی هغه به ګمان کوي چې ګینه دا به سلورم تکبیر لا پاتې وي نو علت د کراهیت دغه ده په ولاړه مکوا فقهاو یکروه مکروه دی ان یقوم الرجل بالدعاء بعد الجنازه چې جنازې نه بعد په دعا سو قیام کوي قیام کله کم یو فقيه قول د لا يدعو راغه چې دعا بنه کوي نه دغه فقيه زمنګ مقلد نوي چې موږ به چون چرای قول تسلیم کو دغه فقيه قول ته موږ محمل صحیح لټو نو محمل صحیح دار چې نور فقهاو لفظ د لا يقوم پیش کړي کنه چې لا يقوم قیام بنه کوي لفظ د لا يدعو د کم فقيه چې څوک پیش کی هغه به محمول په لا يقوم بالدعاء باندې قیام په دعا باندې دینه کوي نو فقهاو څخه عبارات د کراهت په دعا بال جنازه کې شته دي ما درته ویل چې هغه غوینه وغواړی چې تاسو پیش کړئ د عبارت مونږ ته چې عبارت پیش کړئ نو الفاظ بدای چې لا يقوم الرجل بالدعاء قیام بنه کوي نفي د قیام راغلی ده لا يقوم الرجل بالدعاء قیام به وسړی په دعا باندې نه کوي او دا قیام بالدعاء بعد الجنازه مکروه دی په کراهت تنزیه قبیح للغیر سره قباحت غیری څه شه ده چې وهم د سامعینو د فشي چې هغه ګمانونه کې چې پنځم تکبیر ده دیو جن امام आवाज کوي صفونه مات کوي کینې دعا وکي دا ولي کوي خو چې فقهاو د خبره خلاف را نشي دعا پناست یو کا صفونه مات کا نه هغه علت چې کوم فقهاو بیان کړی دي ادا کراهت د برابر نشي شی به ورته جایز پاتې شي دعا خو حسن لذاته ده قباحت للغیر دغه ټیم کې کراهت چراغه د وجه د دینه چې د پنځم تکبیر وهم ونشي اثبات د پاره با اولین دلیل تاسو پیش کوئ دومغه آیت نه چې د دعا بعد الفراغ من الصلاه استدلال ته مونږ کړو چې اذا فرغت فانصب نو الته حواله را معاد کوي د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه قول داو په مستند روایت سره چې اذا فرغت من الصلاه فتعب في الدعاء او د صلات اطلاق په صلات جنازه هم کیږي نو فتعب في الدعاء الته تعین من نه کړي چې فرض دی او که سنت دی او که من الصلاه وي چې کله مون نه فارغي ځان ستړي کوا من جمله د من الصلاه من صلات الجنازه هم اغه ځوانان چې وای چې ابن عباس سے قول د من الصلاه المکتوبه ده نو دیږي کې خو ښکارا رد پاغي باندې چې من الصلاه المکتوبه اگر که سند خدای نشي کې یو مخای نو من الصلاه المکتوبه چې کم ده اذا فرغت من الصلاه المکتوبه مونږ وایو فراغت ال راضی چې سنت ادا شي نو سنت پس یو کې اذا فرغت من الصلاه المکتوبه شو او دلته د جنازې د مانځنه چې فارغ شو دا مکتوبه ده نو فتعب فی الدعاء ولید ابن عباس سے قول نه مانی مونږ د ابن عباس ته مطلق قول منل لري هغه مقید بصلاه المکتوبه هم منل اذا فرغت من الصلاه مطلقا فتعب في الدعاء الحمدلله مونږ په عمل کړي اذا فرغت من الصلاه المکتوبه سبعی منځ ده ماجیګر منځ ده مونږ په عمل کړي نو تا خو نه په مقید عمل کړي نه په مطلق کړي نه سنتو پسې کې او صلات مکتوبه چې د جنازه په کې راغلي نه داغه پسې کې تا خو دغه آیت بالکل دی معمول به نه دی ګرځولې اذا فرغت فانصب
دې د سره معمول به نه ګرځولې چې کوم تفسیر د ابن عباس د مانزو د اتعاب فی الدعاء متعلق واخل دی بیا سوئی دعا بعد الجنازه ثابت نه ده به دې زی تلاش الکه به د عدم ثبوت نه دلیل پیش کړ عدم الروایت دلیل عدم الروایت خو خپل نفی ده هغه بستا مسله څه ثابته کی ته خو د کراهت قائلی کراهت خو د نفی دلیل غواړي نفی دلیل په پیش کا نمونږ وې دا تا په ثابت نه ده ځکه چې ته په حدیث او علم نه لري اسی علی حدیث ځان ته نور ټانګیوالی شیخ حسن جان صاحب خبره نور ټانګیوالی وې ټانګیواله مالی حدیث الکه علی حدیث خو چاته وې ماهر فی الحدیث اهل فقه ماهر فی الفقه اهل تفسیر ماهر فی التفسیر نو چې وسړی ټانګه چلی او حدیث پیژنیم نه هغه ته وې تسشه وزالی حدیث نو دا خندانه د حدیثو پوری دوی د حدیثونو عقیده جوړ کړه عقیدې نو خو نو دا کنه دا خو اهل فقه اهل حدیث اهل تزکیه اهل تفسیر اهل نحو دا ځان تنوع دا ټول لاغون شوی په اهل سنت والجماعت دا وسنی اهل سنت خو خوارج دا اهل حدیث خو خوارج دي مصنف عبدالرزاق دیوی دا ثابت نه ده کنه مونږ یو ثابت ورته دلائل نبوه د بهقی را کا سلورم جلد 413 صفحه دا مې بیا دا کړي صحیح ده او صبر وکړه مغازی د واقعی را کا دویم جل 225 صفحه مغازی د واقعی دویم جل 225 صفحه دی وای نبی علیہ السلام جنازه پس دعا نه کړي دا आवाज نه ده کړي چې ورور ته بخنه وغواړي وسوا دوشپیتم صفحه د موتا په غزا کې 3 شهیدان شویو عبد الله ابن رواحه زید ابن ثابت او جعفر طیار رضی الله عنهم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې صحابه کرامو ته شهدا او د موتي واقعا بیانې او بیا په جنازه کوي فمضى قدما حتى استشهد دا د زید ابن حارثه په حق کې وای مخ کې لاړو شهید شو فصلى عليه رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په مونږ د جنازیو کا وقال او فرمایل صحابه کرامو ته استغفروا له بخنه ورته غواړي مونږ د جنازې په وکا او به आवाज وکړي چې استغفروا له بخنه ورته غواړي دا څه شی بیا جعفر طیار سے ثم مضى قدما حتى استشهد غم شهید شاه فصلى عليه رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا مند جنازی پیو کا ودعا له دعای ورته وکړه ثم قال تراخیر فارده به خلق ته ویل استغفروا لاخيكم ورور ته بخنه وغواړي نو اوسم امام هم دا आवाज کوي چې د مرګ دی ورور ته بخنه وغواړي او صفونه مات کوي کینه دي د پاروي چې د فقها او د قول خلاف را نشي دغه عبارت دلائل نبوه د بهقی ذکر کړي سلورم جل 413 صفحه کې صحیح ابن حبان ذکر کړي پنځم جل 500 صفحه صحابه کرام زمان کې دعا بعد الجنازه شویدا مصنف عبدالرزاق دریم جل 599 صفحه چې دا حدیث مشکات امرا خسته پاول جل کتاب الجنائز 195 صفحه کې بیا په حاشیه کې پاتم نمبر حاشیه باندې د ابن عمر صاحب دا قول پیش کړی دی رقم د حدیث پک زرا 545 حدثنا عبد الرزاق عن ابي عبد الله ابن عمر عن نافع
قال كان ابن عمر اذا انتهى الى جنازتنا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه بچ کله جنازه تر ورسید وقد صلي عليها او من د جنازه به وشا دعا به وکړه وانصرف برتبلاړ ولم يعد الصلاه من بيد سرنا نکاو تقریر د جنازه به نه کو دعا چې کله به جنازه ته شیوا نو دعا به وکړه. زوام دعا بعد الجنازه کې څه چل دی ولی نوې دا جنازه دعا ده کنه به ولی کې ولی دی وی دعا پسې بلی دعا څه جرم دی تقریر د دعا مخ کې مونږ ثابت نه ک دغه خدا منظم دعا ده کنه دا فرض منځ کې تاسو له سلام نمخ کې اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه دعا کړی دا به د فرض پسې پنځپریان ولی دعا کوي دعا خوش وکنه دا څه دلیل دی چې جنازه دعا ده بل مکو دعا ده بلم پسې وکا حدیث ده اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء کلم چې مونږ د جنازې په مړی باندې وکا نو تاسو مړی ته اخلاص په دعا کې وکای دینم بعض حضرات استدلال د دعا بال جنازه کړی دی خودمره خبر ده چې تاسو ویل دي چې د امام صاحب په نس باندې پرستو د اذان اراده مترده قیاسی ده اذا صلیتم علی المیت فتاویل ده اذا اردتم الصلاه علی المیت سره ده فاخلصوا له الدعاء په دغه تاویل ده د جنازې د نن دعا یادای بیا هم که ظاهر استدلال ته کې اذا صلیتم علی المیت مستفری په جوړه کا جزاء په مترتبه کا نو بعدیت غوړي ترتب نو د دې وجنه فاخلصوا فتعقب الوصل ده نو بیا د دعا بال جنازې لپاره دلیل کې دی زته استدلال نکوم ځکه محدثین دلته دا په دعا داخل الجنازه باندې حمله ذا حدیثنا اخذ کوما خود دې غو نه زړور نه مخفل اخذ نکوم ما پکې شارحینو نه استدلالات لیدلی وی شارحین او محدثین او فقها او دا اخذ کړي بیا موږ هغه معرض تواغین اخذ کو دا دعا بال جنازه متعلقه مختصر سا اقوالو